نن دغه ویډیو کې موږ غواړو دغه عدد ټول په دې محور کې په نښه کړو او د کوچنۍ نه تر لوی پورې ټول منظم ولیکو. لومړی راځو ګورو چې 7/3 چې یو کسر دی دا په اصل کې د کومو کسرونو څخه جوړ شوی. دا د 3/3 جمع 3/3 جمع 1/3 د کسرونو څخه جوړ شوی دی چې دغه دواړه کېږي یو جمع یو کېږي 2 جمع 1/3 کېږي 2 صحیح 1/3. دغه ځای 2 ده. د 2 نه تر 3 پورې که په 3 وویشل سي دا یوه حصه راځي یا دغه برخه، نو دغه برخه راځي 7/3. همداسې راځو -5/2 -5/2 مساوي کېږي د -2/2 جمع 2/2 جمع 1/2 سره. دا هم یو کېږي دا هم یو کېږي مساوي کېږي دا یو 2 کېږي 1/2. نو د قوس څخه مخکې علامه منفي ده، نو دا کېږي -1/2. -2 دلته ده. د -2 نه تر -3 پورې که په 2 وویشل سي دا یوازې یوه برخه ده، نو دغه ځای راځي -5/2. 0 خپل پر ځای ده دغه ځای کې ده او -2 هم دغلته ده، دلته په نښه کولی سو. اوس راځو -12/4 ته. دا هم دلته هم مختصرولی سو. ګوره 1 4 4 3 4 12 کېږي -3، خو دلته بیا هم لیکو -12/4 د دغه کسرونو څخه جوړ شوی 4/4 جمع 4/4 جمع 4/4. دا ټول یو کېږي، نو 3 یو کېږي 3. دا مساوي کېږي د -3 سره، نو دغه -3 په اصل کې -12/4 راځي. صحیح. همداسې راځو آخرینی برخه کې -3.25 لرو. دا داسې هم لیکلی سو -3 صحیح د 0.25 نه 25% هم جوړوی سو. دا موږ تاسو د کسر برخه کې ویلي دي د اشاریې برخه کې، نو 1.25 او 4.25 کېږي 100، دا کېږي -3 صحیح 1/4. نو -3 خو دغلته شته او 1/4 یعنې که د -3 نه تر -4 پورې په 4 حصو وویشل سي دا یوازې یوه حصه ده، نو دغه -3.25 دغه برخه ده. اوس راځو دا ټول د کوچني نه تر لوی پورې په ترتیب لیکو. ګورئ د 0 نه چپې خواته څومره اعداد اوسي هغه به هماغومره منفي. ګورئ دغه عدد چې دی د 0 نه د ټولو لرې ترینه عدد دی، نو -3.25 تر ټولو کوچنی عدد راځي. ورپسې -3 ده چې د -12/4 نمایندګي کوي، نو -12/4 لیکو. او ورپسې چې ده -5/2 کوچنی عدد ده، او بیا چې ده خپله 0 کوچنی عدد ده. بیا ګورئ وبښئ ډېر زیات د 0 نه مخکې باید ما -2 لیکلي وو، دغلته -2 ده. بیا ورپسې 0 ده او بیا تر ټولو لوی عدد چې ده چې هغه یو مثبت عدد هم ده هغه 7/3 ده. په دې ډول موږ اول دغه عدد ټول په دې محور کې واضح کړ. بیا ګورو چې دغه عددونه چې موږ دلته په ترتیب لیکلي دي دا دغه محور په رهنمایي باندې موږ کولی سو د کوچني نه تر لوی عدد پورې یا د لوی نه تر کوچني ټول منظمه ولیکو.